د پاکستانی طالبانو او پوځ په مخامخ جګړه کې پاکستانی پوځ درانه تلفات اوښتي او شاهد افریدي ته د مرګ واخ شوی خو د چا لخوا ویډیو همدلته وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ پاکستانی طالبانو ته منسوبو سرچینو پر ایکس خبر ورکړی چې د دې ډلې زړورو او وتلو مجاهدینو په بنو کې د پاکستان پوځ او یوسي سرتیري د خپل مرمیو خوراک کړي دي پاکستانی طالبانو په بنو کې له پاکستانی ځواکونو سره مخامخ جګړه کړې چې له 2 ساعت سخت نهټي وروسته د عبدالباسط په نوم د پاکستانی پوځ یو جوړپوړ افسر له خپل 15 نور ملګرو سره یو ځای د طالبانو لوري هلاک شوی او 15 نور پوځیان مرګونی ټپیان دي دا له خوان ډک برید د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی آر 1 د حافظ ګل بهادر ډلې کړي او رسنیو ته په لګل شوی اعلامیه کې مسؤلیت هم منلې د پاکستانی رسنیو د خبر په اساس ویل کیږي چې په دې برید کې 15 تنه بېګناه ملکی وګړي هم په شهادت رسیدلي دي که څه هم د پاکستان شرمېدلي پوځ د طالبانو د زړورو اتلانو د دې ویاړلي برید په حق لسنی دی ویلي خو د دې هیواد لاسپوسو رسنیو د فوز له قوله خبر خور کړی چې په بنو کې طالبانو له پوځ سره مخامخ نهته کړي خو د تلفاتو په اړه یې سړي دی ویلي بل خوا د پاکستان بل ګل خان لاسپوسي شاهد افریدي چې په کرکټ کې ځان وشرموه او په نړیواله کچې له ډیر شو ډیر یان دي خوړلي د خیبر ولسوالۍ کوکي خیرو تتللې او هلته یې افریدي قوم ته په خبرو کې ویلي دي چې باید د پاکستان پوځ ملاتړ وکړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ او پاکستانی تحریک طالبان په خپل سیمو کې پرې نږدې د ګلهان ته پښتون ژغورنې غورځنګ واهوانه چول خو د پاکستانی طالبانو تحریک ته منسوب سرچینو په ایکس غواخ کړي چې که شاهد افریدي او یا بل هر څوک د پاکستانی پوځ ننګ وکړي او پاکستانی طالبانو ته په لار کې هاند شي پر وړاندې به ټوپک راواخلي تاسو په دې اړه څه وایئ لرئ کمنټ کې ولیکئ له ملتیا مو نړۍ مننه شیر او سبسکرایب لازمي وکړئ تر بیا ښې چارې لویه لامل شه